دا د کراچۍ په بندر کارکونکي د ډاک لیبر بورډ خواري کښتي چې د خپلو حقونو لپاره د اګست په 21مه د کراچۍ بندر څخه تر پریس کلب پورې احتجاجي لاریون وکړو. احتجاج کوونکو ویل وفاقي حکومت د کراچۍ په بندر د مزدورانو د ډاک لیبر بورډ د ختمولو پریکړه کړې ده او په دې اړه په قومي اسمبلی کې بل هم وړاندې کړی دی چې دوی ته د منلو وړ نه دی. دا نن احتجاج چې کوم دی چې کوم په قومي اسمبلی کې وفاقي سیکرټري پارلیماني جناب درشن لال چې کوم بل پیش کړی د ډاک لیبر بورډ د خاتمې په حوالې سره نو نن ټول مزدوران سره په احتجاج دي. د حکومت نه موږ مطالبه کوو، د جناب امیر مقام صاحب نه مطالبه کوو چې هغه دا د پښتنو نمایندګي وکړي او په دې ډاک ورکوټ باندې ډاک ورکر چې کوم دي د دې اکثریت پښتانه دي. نو لہذا موږ صرف تا ته سترګې دي، مشرف موږ صرف تا ته سترګې دي، صرف تا ته ګورو. د الله په خاطر د دې مزدورانو په بچو باندې رحم وکړه. په دې اړه د وفاقي حکومت کوم تازه دریځ مخې ته نه دی راغلی، خو څو میاشتې مخکې د بندرونو وفاقي وزیر ویلي وو چې د ډاک لیبر بورډ د ختمولو سپارښتنه هغه کمیټۍ کړې ده چې د تاوان سره مخ ادارې په ګوته کوي او حکومت د کراچۍ بندر زیاتره برخې بهرنو شخصو کمپنو ته په ټیکه ورکړي دي. مزدوران وایي چې د نوکرو ختمولو له کبله به شاوخوا 2.5 مزدوران او د دوی کورنۍ له سختو مشکلاتو سره مخ شي. منګه تقریبا 1500 مزدور یو، نو دا 1500 مزدوران نه دي بلکې دا 1500 خاندانونه دي او د مزدورانو د احتسال دا ختم کړي او د مزدورانو روزګار د مزدورانو نه اخلي. نو د حکومت وخت خو کار دی چې هغه مزدور له روزګار ورکړي، نو دوی خو د هغې مخالفت کې عالم نه دي، خو د مزدور له روزګار اخلي. ڈاک لیبر بورڈ ایکٹ کو ختم کرنا ہے. کو چرې زمونږ مطالبات حل نشو نو موږ به انشاءالله پورټ بندو، روډونو ته به راوځو، چې زمونږ نه څه کېږي هغه به کوو. موږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې زمونږ د اواز په اسمبلی کې چوت کړی شي او وزیر اعظم آرمی چیف ټولو ته دا منت کوو جوړې نه شو چې موږ د وړو رزق دی دا دې نه بندوي. د کراچۍ په بندر د مزدورانو لپاره ډاک لیبر بورډ په 1983 کال کې جوړ شوی و او هغه مهال پکې شاوخوا 10,000 مزدوران رجسټرډ وو. نیاز علي، مشال ډیجیټل، کراچۍ.